اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پته دو چې دا نن د مقصدانه رسا په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ګرځي باندې کې لاون کې په باندې نن د باندې د پولیس د طرف نه جدا سه کریک ډاون وشو چې تو یې چې کچرته د دشمن د نیودو د مختلفې تونې اس چګون چې پاغه کې یو اسمت الله دی، یو د کین تانه الله نواز دی، د سیټي تانه ولغه دی او د صدر تانه ولغه دی. دا غروغل مدلته پر امن خلق وو چې هغه هیڅ چاته zarar نه وزنه، هیڅ چاته تکلیف نه وزنه، نه دولته فایرینګ نه کړل، نه دولته نور چې کیم دلته زایو لسین دته سم مسله جوړاوله او بلکې دا هر شپارتل دلته اوکشنستله دلته د میش خال کې یو ښکلی کاروبار شریک کړی و ځکه چې د میش په وطن کې خو تاسو پته ده چې د ډېر وخت نه جنګ روان دی، د خلکو د جنګ نه باندې ترغلی دی او چې د دې لته باندې تروشي بیا د باندې پولیسو په قسمه قسمه نومې باندې د تنګوي د څو هفتې رسه دا لناوز سچو په مختلف نومې باندې دا کیفه تورتلو کله یو بنا جوړوله کله بل بنا جوړوله دلته انتشار جوړو. دې مقصد دا غدا چې دا خلک ته دلته د میشته ټیکس کوي، میشته د باتار کوي، میشته د پیسیر کوي، میشته د خوروکینر کوي. نو په چار دغه وای چې په خپل طریقه باندې دا کیفه ته ویلی وای چې یره تاسو میشته د پیسیر کوي به تاسو کاروبار کوي خو نه د چنن کی حرکت وکاو اغه د کرسی ته د تعلیمات ورکولې د بدمعشی کړلې د میژو پر امن خالته لسینه ورچول د کیفه مالک مکان او سره غریب مزدورونو څلور پنځه کسونو دغه یزون سره ونیول، دغه یغه یوړل، هغه ته وسمی چې کی معلومات وکړل، هغه ته فایر غور کړی دی الله نواز سچو د دمکی غور کړی دو چې زو وسو زونی خیل کس چې د دولته د مونا کاروبار کو کنه کو زه به چې دته مطلب زدا و روشایو چې د په باندې کې مونږ ژوند تروي کنه تروي میځه الله نواز ته دا ویي چې ته خبره یو اس ایچ او یو د کوم نیکاری ته چې دانه منابت ماشي کې د دولت چې کیم د نور خالته دا وڅکو میژه په دا خبره باندې ټول کومو چې د کیم نن ظلم او جبر یو کو انتهایی سخت په خفاغي او سخت ګیلار ته په ویلوړه دو انتهایی غصه پر غلیدو دغه خلاف ان شاء الله میژه د ټول کوم سره مشوره کو د ټول کوم په د مشرونه د علما د ځوانونه په نمائندګي باندې میژه سپیشلو د په کور باندې اطلاع کو ډي پی او ته غمیش ور دریمي اس اس پی ته غمیش ور دریمي چې نن مستر کین دا ظلم او دا جبر یو کو دا بدمعشي وکړه دغه نو میژه په قانوني لیول باندې پښتنه کو او ور سره په پښتو لیول باندې پښتنه کو دا ورته بیاي الله نواز سټو ته میژ دا ویاي چې څه خامخا د سټیټ ریټ به دلته به حل کوي دا غاینه د بانی سره نږدې جانی خیل بکا خیل داغه تو سره د بانی په خوب را کې باندې موجود دي د توره ته امن رولا چې دولت د سټیټ ریټ به حل کوي بیا وته به حل کا نو ان شاء الله میژو په دا واقعیا باندې هیڅ کله خاموش نه پوتې کیږي په باندې کې چې می سمره د زونی خیل کوم ځوانون دي مشرون دي اته میژ دا پیغام دی چې تاسو زونی نه برابر کې ان شاء الله د خلاف میژ خامخا مزاحمت کو ډیره مهرباني شکریہ.